یو څو شعرونه د اقبال شاکر وام جی ارشاد لنډه غوندې کاپي هغه کتلې ده حاجی هغه به څه وده شي د اغغو په بسترو کې هغه به څه وده شي هغه به څه وده شي د اغغو په بسترو کې چې ټول عمر د ګل په خوا کې ناسته سړی وکړي زه وایم چې زه هم د کوی کاب په بڼه کې مړ زه وایم چې زه هم د کشمالو په بڼه کې مړ شوې زه وایم چې زه هم د کشمالو په بڼه کې مړ شوې خو سیل د کوی کاب به ښه په ملاسته سړی وکړي او راستای باندې که توره او که قلم وي هم که ژبه بیا ټول عمر خفه وي چې ناراسته سړی وکړي او زمونږ نه مکتب شته نه استاد شته خو سړی شي زمونږ سره چې هسې ناسته پاسته سړی وکړي زمونږ نه مکتب شته نه استاد شته خو سړی شي زمونږ سره چې هسې ناسته پاسته سړی وکړي او شاکر مې بند په بند پې لتړل د زړه ارمان دی د زلفو نه چې ښکلې نری بیا کتلی اقبال شاکر ډېر ښه شاعر دی زمونږ ډېر محترم پروفیسر دی داسې وړې وړې کیسې په دې ګرانو کتونکو ته وړاندې کوم مستر شیر افضل صاحب سره نږدې دی هغه وړې وړې کیسې لیکي چې ماوي صاحب سره مې کار دی چې انقلاب شو وی که ژرنده دې د پلار ده نو په وار ده او چې مې موټی وله تود که نو موسکی شه ویلې زر وردګنې د صاحب تلوار او ما وی زه خو دې په تلو راتلو رنځور کړم کار مې نه کېږي په ما خوږېږي نه وی چې دغسې په تلو راتلو به مړ شي ته چې هسې ځې راځي او ټوکېږي نه که په ستا یو جهان مننه کوم او غزل درته وایم غزل درته وایم دوره حاجي